مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. بسیط شاهین وردک صاحب خو بالکل دغه خبره خو صحیح ده. ما خو دا کومه خبره چې وکړه ما د دوی د زمور کروشي پورې دا وویل چې ما ول په وینو یې سودا وکړه په پیسو یې، نو دوی ډېر په هغه کې دي. دا خزانه خو د عوامو ده، د مظلوم ولس ده. شاهین وردک صاحب په دغه کې ما د جیب و تا د جیب و د قاضي صاحب دغه رضوان رور ده د باران د دغو د جیب پیسې ورغلي دي او په دغه ملک په افغانستان کې هر کور نن سبا د کور نسل چې په هغه کې به کونډه نه وي، په هغه کې به یتیم نه وي. د هر روپۍ کې د هر یتیم د هر کونډې پوره حصه ده. دوی په داسې الله ځان نه ډارېږي، په داسې ظلم په وحشت هغه هم د حقیقي افغان خلاف دوی استعمالي چې کوم د ولس د ملک حقیقي کوم وارث په هغه خلاف دوی د استعمالي. مننه باران صاحب. جناب محترم السلام علیکم. وعلیکم سلام محترم شاهین صاحب، قاضي صاحب محترم کده د لایف نور اوریدونکو ټول ښه یاستئ؟ قربان دې شم جناب صاحب محترم. الله دې وساته جناب صاحب، مبارک بخیر راغلی. مهرباني جناب صاحب. بخیر علي جناب صاحب، السلام علیکم. قدرمن ما در خوږیږي سترګې مې تقریبا داسې وایي چې شداختونه نه ویني. موضوع مو څه شی ده وروره د تا له خولې واورو؟ مبارک جناب صاحب، دغه ده چې په افغانستان کې کومه بودیجه چې د افغانستان د ملت د خلکو د هغه بودیجه په ډیره داسې چورو چپاول باندې د اغوا کوي او دغه په کود نوادیه کو یا واده وي د زامنو یا مثلا خیشخوري یا کورونه جوړي یا کوم بل نور داسې بازنګری کوم مجلسونه یا یو غوټه پلاس ورکي لکه د دوستان ملیشو ته دغه د پیسې په اخره کې د دولت غوړي چوري کی دغه بانګونه داس پروګرام لري. نو شاهین صاحب داسې دا ښه خو محترم وروره چې د دوی د تروشه هوا وزیم خو دغه وجه ده تقریبا 2 میلیونه ډالر د تنا په چکې باندې ورکړي دوی په دې چکال بل غوپی نه پیغام امرالصالح 20 میلیونه ډالر په خپل علاج باندې وهلي دي 20 میلیونه افغانۍ کنه. او وسم ماغه شین خار د سهار 6:30 بجو خبر غونډه ته راځي وي دی ځکه ویښ اړای خبرې نه کوي شاهین صاحب لکدای اوس دا د کابل امنیت په غاړه اخیسته. کابل کې څه حال ده؟ نو دا اوس یو سړی چې یو جی امنیت اخلي هغه په کار د څه کار کی مجرمان ته نه گیر کی ورور ال راونی سو بس قصه ختمه. نو ته خو د کابل د امنیت چاته چې واخست یعنی په دې معنی چې قومندان امنیت به کفایت نو چې هغه به کفایت د ترغه زیات چاودنی اوس کیږي اوس څوک به کفایت ده. بیا ورور د 2 میلیونه افغانۍ سبزی اخیسته ده. خزانه سبزی بالا ور پسې ته اوس په دې سبزیو کې بس حالات وکبه نو حالات باندې به څومره لګېدلې. نادره خو دا د ولس رقم خو پکې غواخه د وشاهین صاحب دې کې چاره تیل تازه غواخه هم لکه دا به دوی خوري که به پخې خام به خوري. نو ولس رقمه غواخه ولا شاهین صاحب ارمان او افسوس مې د کلیسا مزدور او سکشوی دغه بیچاره شلغم او شولې ته کېنولای را شلغم پی خوري. دوی ولس رقمه غواخه خو خانم خراب پسه. بیا هم د دې حکومت ملاتړ دي د کابل د ګوډاګۍ ادارې د حکومت وای صالح ملي اتل ده. څنګه ملي اتل ده؟ له یو خوا کمرې لګوي له بلې خوا غله پروي، له یو خوا نه کمرې لګوي له بلې خوا غله وړي. نو بس دغه مرافات د صالحګۍ چیرته څوک کودري موټر ته نويسي ودای پیادار رواني الته بیا دوی مني بل غرتي پرې وستل طلب او اعدام او دا د شهر باندې امن ناراضي طالب د عمل اسانه نه ده. افغانستان یو مریض ده. مریض باید د ډاکټر د هدایاتو مطابق یو څه شیونو نه پریزو کی تر څو هغه دوا صحیح موثره تمام شي. افغانستان هم دغه یو د کینسر د سرطان مریض ده. په دغه مریض باندې په دې مونږ کلی افغانستان په وجود باندې دیموکراسي او کمونیزم دا ډیر بد لګیږي. مونږ د ملک یوازینی علاج یوازینی دوا یوازینی د بدبختی خاتمه هغه اسلامي نظام ده. چې هر وخت اسلامي نظام پلی سو تاسو په الله یقین کوئ دا د سرطان مریض به جوړ تیار کیږي. دا چې د مونږ ملک مریض ده
ایدله د ډمتوب او دیموکراسي او کمونیزم سره ورانه ده، د پې بد لګېږي او دوی بار بار دغه کمونیزم او دغه دیموکراسي پې باندې استعمالوي. نو سړی دې ته موږ پریز ورکړی دا دیموکراسي نسي زغملی، دا کمونیزم نسي زغملی، دا خلق او پرچم نسي زغملی. دې یوازینی علاج اسلامي نظام ده. بس دغه نسخه ولیکئ، خبره ختمه. غوا توره شو دې سپینې. نو ولې دومره چغې وهئ، ولې کمرې لګوئ، ولې ډز او غپه ماچولی ده؟ حیران سړی پاتې سي شاهین صاحب. د دې میلیونونو افغانۍ خو تنها چکه خورې چې ته به بیا مستې څومره خورې، ته به مولۍ د 15 لکه افغانۍ تنها مولۍ خوړلې دي. و شاهین صاحب جنرال صاحب زه دلته ایران پاتې دغه نه ترکاري او دغه سبزیجات چې دی خوړلي ولا که غوا خوړلي دا څه رقم خرید دا دوه راغلي فقط افغانستان وخوري، خلک یې وخوري، پیسې وخوري، بانکونه یې چور کړي. دا خبره چې راغلي نه جنرال مبارک همداسې نه ده. د دغو ته راغلي نو بنان چې په افغانستان کې د ولس ایران پاتې ګرانه ولس د چور کېږي د تا زامن ګوره مړه شول. او تعجب دا ده عسکر باندې د خرو د سپیو غوښې خوري، 12 رقمه تازه غوښه خوري، سبزي خوري، د میلیونونو روپیو چکه خوري. دغه د ریشخندي و عسکر و تندر دی و ملا دې ماته سه چې تا ته د خره غوښه نه رسېږي، رهبران دې 12 رقمه غوښه خوري، خو راتاو که دې توپک شپېلۍ دې ته باندې که نه. وا دې اورېده زه خپله دغه عسکر ته ایران پاتې یم چې تاسو غوښه در وړي په آخر کې هم پوه شي چې د خره ده او دا نه وایي چې ته ورننه تنها په چکه باندې تقریبا 40 میلیونه افغانۍ د تا مصرفېږي. دا چکه ته څه شی پې کوې په دو چکه باندې؟ بامونه پې کږلوې، سر پې مینځې، دونه چکه خو سړی خوړلی هم نشي. او د دې خپله وزن وګورې 15 کیلو نه ده. نو ملت ته د وطن چور په حالت کې دی. دا ګوره $10 شاهین صاحب د $10 تنها مولۍ اخیستل سوي، سپینې مولۍ هغه اوږدې اوس حیران پاتې سړی و. اگر دې نه دي سړی وایي چې خوړلو ته مقصد اوږدې څه کوئ؟ عکس ورسره اخلئ څه شی کوئ؟ کار کې الله مو تبار نه لره. 15 میلیونه ویلې ساکه د کورت دومره قیمت او دا خو چاکه ټوله دوی اخیستې ده. خلک وایي غواوې شیدې نه کوي، غواوې تروې نشته، مستې نشته. دغه غونډه هلته روانې ده، غونډه خلک پوډري مستې وهلې په کابل کې. یو کس راته وویل وایي تاسو نه پوهېږئ غني بابا له دې چکې نه ایټمي بم جوړوي. دغه ده چکې نه ایټم بم جوړوي، څه تروش بوی به وي. وا دې اورېده مایک د خلاص شاهین څه پټ مه خانده. مایک خلاص جنرال څه ماده ویل الله دې ملت راویښ لري په خدای په قرآن کې دا رقم حالت وي چې د موږ تاسو روزانه تنها چکه د 20 میلیونه یو خوري د خلک نور به څه وکړي. نو مشه اسمت صاحب ته اسمت وطنجار صاحب مایک د خلاص جنرال صاحب مبارک هم دلې دی، قاضي صاحب هم دلې دی. موضوع دغه شی ده چې ملت خو خیر نه طالب ده نه په بل شی دار کې تقریبا د 10 میلیونو تنها چکه وهلې ده په دوه باندې څه وایي او د $2 مولۍ وهلې دي شاهین صاحب. $2 مولۍ وهلې دي. نو دا خو نه رسېدل شاهین صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو کنځل خو نه کې خیر ابل ور کنځل خو خو ته ورور وای سر دغه مرزه خیر کنځل ما کوله دا مهرباني یاره څه بلا دي خدای دې ولې د سیت او خدای دې انصاف ته دومره ساده تاسو خو ګوره که ساده یم کار ته ما کنځل تاو کړی درته ورور می کنځل ما کوله دا مو ساده توب دې تاسو ورور مو کنځل ما کوله دا خو بل خبر نه درسګم اسمه څه نه اوس ما چې دې کنځل کړی مو چیرته می کنځل ابل ورځ کنځل وکړه خو دوه خاطر داریګم دسکه چې بیا کنځل ورنه کوي یو متل وي د خره مینه لغته ده چې بیا کوم لغته ورنه کوي نه برابر او مسایي دغه خبرې تیر په ير وس په داوس مجلس تراسو خیر ده نو اوریدونکو د ټول امدلته شاهدان وسی چې ورغله دوی ورغله د حق دی ویلو توان نه لري که اوس حق ویلو باندې شروع وکم ویني چې ما مای بقاته شي حق دی وای خپل لای پراسه د مونږ په خبرونه کې پیسې مونږ ورکو مصرف مونږ ورکو راځي حق پکې ته وای داسې دا تا خپل خبره حق کاری خبره وکړه فیصله به اوریدونکو کوي یا ولی ولا د چکی په بوجي کې د تخته کوو ته دا څه وکړه وطنجار صاحب خبر دې ته وکړه د ولس نو قضاوت هغه کې ته ولس ته فاکه ما وه ته
ته دا څه وکړه که کنسل دیم کړی او قضاوت هغه کړی که ما کړی که تا کړی راشه په دغه موضوع وغږیږه د موضوع په دغه سکرین د تلیفون تیریږي همدغه باندې وغږی راسن شروع وکړه یا او دوه درې شروع شپې زه خو پښتو کېږم خو ما خو نه قضاوت څه کوم معلومه خبر ده قضاوت دوی کې خو دوی ته مخالف فکر مې دوی ورته کلام دا اوس نه متوجه وسه خیر متوجه شول مهرباني په موضوع وغږیږه مهرباني ولسمشر دی اول خو دی ولسمشر یو شعر لملمه کا او وای یو مرمۍ راوخړه بل په ونه کې باندې ده یو ځای په ونه کې زوړنس ما ورته کتل چې څه ټول کې بس صحیح شو مهرباني وغږیږه مهرباني ارشاد بیا ونه وګوره اوس کنه موږ تاسو وګورئ چې سړی وایي چې دغه شی بد د سړي لاس کې بد یو بل ښه شی لاس کې ولري چې بل لپاره توي سو وګوره دا خراب ده هلي نه دا ښه شی لرم اوس راځي چې طالبانو خدمت وګوري یو وګوري د افغانستان جوړولو ته یا پیشرفت ته ملت لږه مرچې دی وګورئ والا کله موږ په پیشرفت موضوع ده په چکی باندې موضوع ده ولې واخه پارک کې کاته پورته کیږي په خبره کو خب من زين فهم حکومه ما رقم اقتصاد پوری مربوط ده ما کل خبر اقتصادی ده و طالبان راسی رو خاطر نچاپید که اوش راکه که ما خودت کار و نکه ما خودت ورا من دي پاتکش کو تا خاطر من ویلی ونایا طالب وچر د نخد دي ساره او د مال ضمانت کړه د حق ده لیوانه دی ورا چکا په چکی باندې خبره وکا ورا ولا خبره وکا اسمت خانه داسې چل دی ګوره وزارت دفاع وخت کې د موضوع راوړل بیا و وزارت دفاع وخت کې د انجونو نه ډک دی هر ولی ځان ته یو تلاس کلن انجلۍ سکرټر نیولې ده بله دا ولس رقم واخه حساب کړه څومره حیوانات دي ته مهرباني وکړه شروع سه نسته ولس رقم دي کې څو رقم تازه خورل کیږي دا څه عجیبه کار د قسم خدای سړی ران پات ولې خدای لپاره خربه تازه واخه وخوري غیر لسپینبل سو خوري تازه واخم درې رقم پکې ده دا څه رقم انصاف ده نو په دوه کې ګوره وطنجال صاحب زه دا نه وایم چې سره هم هر وخت دولت د طالبانو لاس ته ولوي دا بیا دغه د تا سوال په دغه موضوع براشو فعلا دولت د طالبانو لاس کې نه ده افغانستان دولت د طالبانو لاس کې نه ده دې په لاس کې د چورو چپاول روان ده تمام مولای د 2 میلیون ډالر مولای وهلي دي نه دوله که خدای مې دا غواړم هغه ریکا چکای ډیر وهلي ده نو دغه ته غږیدلای چې په دغه باندې چې د کود 91 په حساب تمام امر صالح د خپل زوی لپاره پیسې واخیستل چوري کړي تقریبا کابل 2 ورځې لارې بندې واده زوی ډیر مجلل افغاني د دې ګولټیر سپی په علاج باندې لګیدلې دي او 2 میلیون د دغه سپی په علاج باندې لګیدلې یو غاښ درد کوي کوم رقم کوم خبر و نو ته په دغه وغږی لاله بیا سبا ته ورشي طالبان چې راغلل بیا په طالبانو وغږی مهرباني زرګي سید خطوره ته معلومه ده مشران چې دا اکثریت خواهین دي غله دي دا خطول ملت ته معلوم دي خو دلته اسمع جاره ورور اکثریت نه مکمل یو نه وسوګوره واقعا خوشحال سادات ته تاسلار سه دوراستی کې د 1 روپۍ کم غولی شه نه خوشحال سادات ماشوم بله سادات کوم جدا د کوم ځای دی د کوم ځای فارغ شوی د کور لندن کې د خبر نه خو په لندن کې خو به سیتم لندن کې واره نو د څون لته تاسو به مسوار راشم د افغانیت لږه باسمه زه خو خوشحال سادات نه لندن کې چې خپل لاس باندې کار کوم ډوډۍ د خپل لاس پیدا کوم مزدوري کوم اخو سوسیال خو نه خورم سوسیال خو باندې خوري او راځي نه زه خبر نه مو تم سوسیال خوري بیا به خراب باور وکړه نرغوند راغله نرغوند کار کوم شاهین صاحب محترم او جنرال صاحب محترم ډیر په بخنه سره دغه اثبات وطنجار چې دا یو واره مخکې مله موږ نه لایب نه تکتیدلای زغوا وتکو وطنجار صاحب وطنجار صاحب وتکو اسلام زنده باد ورو زکه په مده وړاندې ان شاء الله که جواب ورکړي جنرال صاحب کوته موږ مرته چار وخت طالبان راغله بیا ان شاء الله موضوع په وراوړي چې طالبان څه شي کړی دي فعلا طالبان په وطن کې راغلي نه دي قدرت لاس کې نه ده همدغه نیم چې وکړ بدون د قدرت امریکا په ګوندو کړه دا غټ افتخار ده اما دا چې چور روان ده په دغه کې غږیږي افغان صاحب مهرباني وکړه ما کې خلاص کړو دومره بیا ته اسلام زنده باد وروره افغان صاحب مبارک ما کې خلاص کړ افغان مبارک افغان ورور ما کې خلاص کړ زړګي
مایک دې خلاص کړه افغان صاحب مایک هم خلاص کړه ښه اسلام زنده باد وروره تا ته به راشي تاسو مایک خلاص کړه لاړه وتښوه اسلام هغه خلک چې راځي هغه داسې زر تښتي هغه لیدو او ورحمة الله وبرکاته شاهین صاحب محترم تاسو سلامونه او احترامات او ستر جنرال صاحب موبین صاحب ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات همدارنګه د لایف ګډونوالو او اورېدونکو ته شاهین صاحب محترم دغه کوم کس چې د عصمت وطنجار په نوم باندې و دا یو وارې مخکې له لایف نه وتښتېد دغه یوه خبره واضحه کومه دا یوه خبره واضحه موضوع په شخص مه راولئ موضوع غټه ده ورکه دونه غټ سړی بل ملګري ته واخواته شاهین صاحب افغان مبارکه مهرباني وکړئ بل ملګري ته افغان صاحب مهرباني وکړئ افغان صاحب یاره خدای مو ژوندي لره نو نه غي جنرال صاحب مایک دې کټینګ کې غي کیږي زه خیر خاطر کوم ګرانو ورونو عزیزانو تاسو په خپل باندې د شاهد د حال یې عزیز صاحب ته واخ ورکړه د نور ملګرو ته واخ دا بل د سکینول مخې لوز ته واخ ورکړه دته مې واخ ورکوم وبین صاحب دا غونډه ته مې واخ ورکړه حضرت مبارکه مهرباني وکړه مننه شاهین صاحب محترم ډېره په زړه پورې موضوع ده واقعا چې امرالله صالح تر پایه پورې هغه د دوی پیادهګان چې دي هغه ټوله په دې کوشش باندې دي چې په یو قسم له قسمه څخه د افغانانو وینې وزبېښي د افغانانو مال و جایداد هغه لوټ کړي دا هغه کسان دي چې هغه په دنیا کې په نورو ملکو کې د سپو او د حیوانانو سره لوی سوي خلک دي هغه هیڅکله د انسانانو سره همدردي نه لري د افغانانو سره همدردي نشته او دعوه د دې کې چې بشریت او بشریت دي حقوق د بشریت دي په یوازې خپل ځانونه په قسمه پیسو باندې په قسمه نوع باندې ځان سنبال کړی د نور افغانان هغه په وچه ډوډۍ باندې سهار او ماښام په وچه ډوډۍ باندې نه دي ماړه او هغه د غم په ټغر باندې کښېنولي دي دوی قسمه خوراکونه خوري او خپل جیبونه په قسمه د البسو په نامه باندې په نورو نومو باندې ډکوي دې خلکو هغه خپل اسلامیت ایمانداري مسلماني هغه ټوله دغه پیسو په مقابل کې پروللې ده هغه شنه کارټونه ګرین کارټونه د خارجانو د اشغالګرو اخیستي دي هغه نور افغانان او افغانیت ته ورته محترم نه ده اڅه کوي هغه د دوی سره شاید د دوی سره لایق ده مننه ګرام قدس افغان وروره ته غږیږي نه غږیږي خدای نخواسته ګونګی الله دې نه کوي زړه دې نه کېږي ځان ښایي غږیږي نه چلک ناس مې خو وغږیږي ورور جسمه برق دې مصرفیږي انټرنیټ دې مصرفیږي زه به تا در جنرال صاحب ته ویډیو دې هغه پیدا کړم غږیږي ورسره ورونه زه به تاسو نن خیر مو تاسو خوشحالي ورځې دې له خیره سره ورځ زه به لږ وړاندې لاړ شم یو څه ناڅه شعرونه دي د لملمه باز به درته پیدا کړم هغه ویډیو چې د پارلمان وکیل هغه کړی هغه ویډیو پیدا کړه ښه جنرال صاحب موږ روان یم ان شاء الله اوس به پیدا کړم جنرال صاحب ته غږیږي ښایي ورونو سره ته د ورونو سره غږیږي افغان وروره غږ مو درځي غږ وکړنی ولا دي چې په بوجي دی ور منډو ګوره او خو عجیبه ولس رقم غواخه هغه کې 3 رقم تازه خورل کیږي دا بیا پروردګارم تباہ او برباد کوو د غلام ادارې دغه نوم وایي سره څه شی لیکلی دی ما تاو قاضي سره سلام ده که د ده نوم دی خالد ورور سلام علیکم وعلیکم سلام خالد جان مهرباني وکړئ خالد رحمان مهرباني رحمان صاحب مهرباني خالد غږیږي سلام علیکم وعلیکم السلام غږیږي وروره غږیږي ورور غږیږي نو کنه سلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مې جوړي په خیر طبیعت کړي نور وړاندې ځه ستر جنرال موبین نه یو پوښتنه کومه
اول خو کې تا نه پوښتنه په دغه موضوع باندې لیک راته راوغږېږه د موضوع مو راوړې ده که نه زه خو هم داسې نه یم چې موضوع څه موضوع ده؟ هاي خیر اوسې قربان دې سم دغسې خوټی جار شم موضوع ته راشه موضوع دغه شی دی چې په دغه دولت چې روزانه په چورو چپول کې شروع کړې ده د ملت په پیسې چور کوي ته څه پکې وایي ته څه وایي په دې باره کې د خو لاړه ده سره د زړه اوس کنځاو که زه پوه وم چې کنځا کوي موضوع لري چې اول موضوع ته راولم بیا به دغونه کې کنځلو ته ځي چې یو ورخ نفس په موضوع کې وبوسم بیا به کنځلو ته ولاړ هغه خوند ورنکړ موضوع لاړه ووته دا یو ویډیو ده جنرال مبارک دغه ویډیو به وګورو دغه سړی ډېر داسې چغې وایي لکه هټلر غوندې دا څوک دی رئیس جمهور خو دا چغې نه وهي اما دا چغې وهي چې لکه یو بېعقل لکه یو سپی غوندې امروز فاتح ده مستعمل استودیو ما غټاوه کنه دا څه خو څه ته لایک dass ich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit ټول ګناهګار یو ټول ګناهګار دی اوس موږ څه کوو زه به ویډیو پسې وګرځم ورونو لایف در سره شیر کې افغان صاحب دا ورکه ونه غږېدلی بلاکوم دی افغان صاحب غږېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین وردک صاحب او محترم اجازه دی سوال کوم وعلیکم السلام ولې نه غږېږي د لایف سره راشئ غږېږي نه چغې درته وهو چغې درته محترم شاهین وردک صاحب والله لازم موټر نه کې شوی وم ټلوفین په موټر کې پرېښی و دغسې آنلاین و دغسې خو نو چې دغسې لایف ته راځې آنلاین ښه ده چې موټر یې په تلیفون کې نه ده پرېښی صحیح بالکل بس خو بخښنه غواړم ډېره څه وي چې خفه نه شئ ستر جنرال مبین صاحب او شاهین وردک صاحب قاضي صاحب بس دغه توسې چې څه یې بس الحمدلله بختور کې مو د مبین ډېر وخت ورک شوی و پرېښه نوم نشان یې پرېښه ناغوزه نه بدرکه شوی و الله مو قدر وکړه افغان ته مهرباني وکړئ خپل خبره ته مزله ملي بودیجه د ارګ چارواکو نه دا خو اول نه غله دي و شاهین وردک صاحب تو ویس د موضوع خوستي دا خو اول نه غله دي کله هم د کله هم یې د راغلا دو چې د رغلي دي دا غله دي چې د پنوستي دا غله دي افغان صاحب خبر دغلته ده چې د اخر وخت دی دغه بانکونه مکمل خالی کوي لکه ډاکټر نجیب چې وتښتول په خدای تښتي د خلک په ولایت شیخ تښتي خو تښتي هیڅ شی پرېږدي نه ده میدان هوایي بند کوي سرحدونه بند کوي په خارج کې افغانانو ته وایم چې فکر ورته ونیسئ دا خلک درځي روزانه یو بوکس دا غلطي دا غلطي د هغه وطنه میګه د امارات و چې دا خاینین ټول ژوندي پرېښول خو امارات خو وخت چې هغه څوک په ګوتې ورغلي هغه تقریبا تیر کړه چیرې تشه هغه د مزاري و نور شفیع دیوانه او قمبر لنګ ورکه زښته ډېرې سکر خو دغه دولت بیرته د داسې راچاق کړل کولاب نه یې راوستل بس یو څه ژوندونه ورته جوړ